ملګرو څه موده وړاندې استاد ګل زمان نجیبي فیض سره وژړل او وی ویل چې ما سره څه نشته او له اشرف غني نه یې سخته ګیله او انتقاد وکړ. اشرف غني دومره نازوانه هم نه ده لکه چې نوم یې غني ده، همدا قسم دی هم غني ده د هیوادوالو په مقابل کې. ملګرو د استاد ګل زمان ژړا او ګیله تر اشرف غني ورسېده او اشرف غني په مقابل کې څه وکړل ویډیو تر اخره وګورئ چې په موضوع ځان پوه کړئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ولسمشر غني هغه 50 مشهورو هنرمندانو ته د مرستې ورکولو وړاندیز منظور کړی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري ولسمشرۍ ماڼۍ ته شوی دی. له ارګه په دغه تړاو په یو خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د ولسمشر غني ته د 50 هنرمندانو لپاره د مرستې د ورکولو وړاندیز کړی و چې ولسمشر غني منظور کړی دی. د معلوماتو تر مخه د اطلاعات او کلتور وزارت د خپلې مخکینۍ برنامې پر بنسټ د 1498 کال هنري فستیوال او په وروستیو 100 کلونو کې د هنري بهیر سیمینار د تیر یکشنبې په ورځ جوړ کړی و. دغه سیمینار ته د استاد ګل زمان په ګډون د هیواد د 2 څانګو له 450 تنو زیات هنرمندان وربلل شوي وو چې 2 پریزنټیشنونه پکې وړاندې شو او د تیرو 100 کلونو په لړ کې هره څانګه وارزول شوه. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د استاد ګل زمان په ګډون د مرکز او ولایتونو څخه 50 هنرمندانو ته د مرستې ورکولو وړاندیز ولسمشرۍ ماڼۍ ته کړی دی چې هغه ولسمشر غني منظور کړ او همداراز د راتلونکي کال لپاره د عمر خوړلو هنرمندانو ته د میاشتنۍ معاش ورکولو لارښوونه وکړه چې په راتلونکي کال لپاره دی په کابینه کې تصویب شي. د یادولو ده چې استاد ګل زمان چې تیرو ورځو کې د نجیبي فیض یعنې بنډار له نجیبي سره خپرونه کې میلمه و، په ژړا کې ویل چې د کرایي په کور کې ژوند کوي او د کرایي کور 6,000 افغانۍ هم په ډیره ګرانه پیدا کوي. هغه له ولسمشر غني څخه غوښتنه وکړه چې د هغه لپاره د یو کور بندوبست وشي. هغه وویل چې 50 کاله د هنر خدمت وکړ خو اوس په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. ملګرو دا د استاد ګل زمان حال و. څه موده وړاندې یو بل نوموتی سندرغاړی استاد منګل هم د کیمرې مخې ته وژړل. دا زموږ د هنرمندانو حال ده. استاد ګل زمان وایي چې ما په ګڼو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون کړی دی او ما سره د هیواد دومره مینه وه چې په هر کنسرت کې مې د هیواد 3 رنګه بیرغ په لاس و او نړیوالو ته مې ښودله چې زموږ هیواد سوله غواړي او له دې طریقه ما ډیر زیات خدمت کړی دی د هیواد ته او ترڅنګ مې ډیر میډالونه او کپونه ګټلي دي چې نړیوالو نه دا زما د لیاقت او نړیوالو ته ښودل و چې زموږ هیوادوال یعنې افغانان د هر شي استعداد لري. نو زه په ټول هیواد حق لرم چې زما پوښتنه او زما غم باید وخوري. زه اوس سپین ږیری شوی یم. درنو لیدونکو او مینوالو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.